بسم الله الرحمن الرحیم. ورډ په ورډ کې بدن موږ وایو لیستونه نن نه وایو ځکه چې نور کې نسته. نن به تاسو ته لږ درس وایم چې وړ کې نسته لږ ناوخته هم ده جدول یو لکای جوړو چې څنګه جوړیږي. دې نه وروسته اسانه طریقه هم راځي خو اول دا زده کوي صحیح ده. نو اول جدول نسته چې موږ بارډر تر لري کو یا هغه کو اول به جدول جوړ کړئ. ډرا ټیبل پنسل به راواخلئ او بیا پاس خط کش ته ګورئ صحیح ده. څومره لاین تاسې ډرا کوو یومره لاین به ډرا کوئ. دغه رقم افقي لاینونه ښه دا طریقه لږ سخته ده د دې نه اسانه طریقه. جمع به ووایئ منفي به پسې شمار ځي 1 2 3 4 5 بیا جمع بیا منفي بیا جمع بیا منفي بیا جمع بیا منفي بیا جمع بیا منفي او بیا جمع. په اخره کې چې جمع ولیکله انټر به یې کړي او ټیپ بټن چې پسې ونیسي دا خپل اضافه کړي. خو دا هم لږ سخته څه به منفي پسې شماري. جمع ووایه ټیپ بټن ووایه 7 حرفه فاصله ورکوي 7 اتم ته ټوپ وي وړکای ده 2 وارې وایه بیا جمع بیا 2 وارې ټیپ بیا جمع بیا 2 وارې ټیپ بیا جمع. په دې توګه چې څومره کالم ستا جوړول په جوړ کې انټر به یې کړي. متوجه سي دلته ته الف دلې ډېر ګورې خو د ماوس هم یو ورځ در سړلی او ټیپ به پسې ونیسي اضافه کېږي. ښه دا عمودي چې کوم لاینونه دې ته کالمز وایي او افقي چې کوم لاینونه دې ته رو وایي. کالم رو کالم دې نه ټیبل جوړېږي دا یو جدول. ښه او دا بیخي مساوي دي. که انتخاب کوئ داسې انتخاب کېږي که ټول انتخاب وایي د څلور طرفه نښه ده په دې باندې به کلیک کړئ ټول به انتخاب سي. بیا د دې نه که کوم بارډر لرې کوئ باټم بارډر لاندې بارډر تر لرې که لرې بېرته یې کلیکئ ولیکئ عمر د پام هم ورته دغه رقم ټاپ پاس لرې که د ټول ضروري نه چې ټول لرې کړي څومره چې تا انتخاب کړی صرف د هغو حجرو هم لرې کوي. پام ده ورته ما ټول ټیبل انتخاب کړی ځکه دا داسې کوي. بیا راځمه لیفټ چپ لرې که او رایټ ښی لرې که یا بېرته ښکاره که نو بارډر یا هم لیدل نه غواړم. لیکل جدول سته خو بارډر یې نه ښکار لیکل کې وکړي جدول په شکل به پاتې سي. که یاست دې کې به زه لیکل څنګه کوم ما ته د فرضي لاینونه وښیي چې نه چاپ کېږي نو د هغه لپاره به داسې کار وکړي په دغه شی به کلیک کړي او ویو ګریډ لاینز دا به فعال کړي. دا فرضي لاینونه دي چاپ کېږي نه تا ته به صرف ښکاري دلته چې کله ته لیکل کوې چې چاپ یې کړي دا لاینونه به نه ښکاري. بیا که لرې کوې خو دې باندې کلیک که لرې به سي ټولې بارډر یې غواړي آل بارډرز ورسره آوټ سایډ بارډر ګیر چاپېره بارډر لرې کوې بېرته ولګوه یا انسایډ بارډر دننه بارډر یې ختمې کوې بېرته غواړم. عمودي لاینونه افقي لاینونه لرې که یا عمودي لرې که منځ کې. همدا رقم که چېرته غواړئ چې چاپ سي یو څو استادان مثال یو څو ورځې نه دي راغلي د خانې پسې قید که دې طرف ته لاین که دې طرف ته لاین چې کوم یو تاسې ته خوند درکړه او په اخره کې چې کوم دی هغه دی بارډرز ته ځو دا ټول به زه انتخاب کړمه او ځمه د دې بارډرز اینډ شیډینګ ته. نن یو بارډر هم نه غواړم دا مو ګوره هلته وویل آپشن دا د 2003 افیس سیټینګ د دې ټیبل یو بارډر هم نه غواړم ګوره دغه ځایونه ټول لرې سول. باکس بارډر غواړمه آل ټول غواړمه ګریډ غواړم وغیره وغیره سټایل یې هم تاسې له دې ځای بدلولی شئ دغه ځایونه هم بعضې تر لرې کولی او لګولی شئ او ورسره د لاین ډبل والی که زیاتولی شئ ټول انتخاب کوئ ټول لرې کېږي هغه کېږي رنګ هم بدلولی شئ. کله کله دا سایز موږ له دې وجې هم زیاتوو چې کله لیزر جیټ تاسې لیزر پرنټر استعمالوئ دا نري لاینونه بیا که نه چاپ کېږي لږ به ورته ډبل کړئ غټ به یې یا تاسې کولی شئ چې له دې ځای د دې سټایل هم بدل کړئ دې لاین رنګ یې هم بدل کړئ اوکې که بیا که دا داسې انتخاب کوئ اکثره موږ داسې یو شیډینګ له لارې موږ ویلی یو سټایل هم ورکولی شو. دې سره چې کوم دغه ټولز راځي دا به انشاءالله که ژوند بیا انزرټ کې ټیبل راځي هلته به یې وایو دا ټول څه شي ته دغه مخ ته راځي به یې وایو صحیح ده.
هغه ذاتي هر شي کې کېږي ته ذهن کې راځي که چېرته دې چیندلي هغه ټول دلته کېږي صحیح ده خو فلحال موږ په عادي ټیبل باندې کار کوو جدول باندې ښه اوس راځم په دې کې دغه جدول جوړول خو تاسې دغومره زده کړه صحیح ده که راسو او دې ته مثال داسې یو ډیزاین ورکوو لکه مخکې مې درته ویلې اکثره به ځای کې تاسې لیدلي هم وي هلته نومونه پکې ولیکي مثال شماره وي خو زه یو څو کم کې لیکم نیم او مارکس او سره بس دي دغه څنګه دي دغومره یې بس دي پوزیشن نتایج مې ورته وښیم ډایرکټ ښه دا جدول هغه څنګه کالم څنګه تر لرې کېږي ډیلیټ کالمز دا به انشاءالله مخکې بیا وایو خو راځم تاسو ته زه نتایج برابرول ښیم سمول ښیم په دې کې فرض کړه یو کس د موږ سره جان نومیږي بل چې کوم د خان نومیږي بل چې د کریم نومیږي او بل چې د هغه سلیم نومیږي او یو بل هم د هغه ایاز نومیږي دغه نه ورکې تېر شو ښه د دغو نمرې څومره دي فرض که 1400 کې د ده نمرې دي دومره د دې بل نمرې دي دا خو مې پوره کړې ورته بل نمرې دي او د دې بل نمرې چې دي او د دې نمرې چې دي ښه دا خو کسان کم دي که نه اول نمره ډېر په اسانۍ کې پیدا کېږي که نه خو که ډېر وي دا بیا څنګه ترتیبوئ راځو A to Z دې باندې به کلیک دا هغه کالم چې کوم موږ جوړ کړي نیم مارکس او پوزیشن دغه دي اول راځم په نوم باندې ترتیبوم لکه څنګه چې ډکشنري وي کوم نومونه چې له A نه شروع بیا ټول نه پاس وي او چې له اخره کې د زیډ نه شروع بیا ټول نه کوز وي اسنډینګ آرډر به انتخاب کوي اوکې به یې کوي A to Z شو بیرته یې که بیا بدلوئ نیم باندې بیا ترتیب کا ډیسنډینګ آرډر کې انتخاب کې Z to A بسي او Z خو ستنه دی A والا ګوره اخري سر ته لاړ که په نمرو یې ترتیبو نمرو باندې څنګه ترتیبېږي د دې لپاره به لاړ شئ ګوره دې سره دغه نمرې کې ترتیبېږي یا نوم ترتیبېږي نمرې هم سره راوړي که یو باندې ترتیبوي هم ټول رو سره ریکارډو سره بدلېږي زه په نمرو ترتیبوم دغه ځای نه به انتخاب کې مارکس په دې کې تا عددونه لیکلي دي او دا عددونه چې کوم دي زه په ډیسنډینګ آرډر کې ترتیبوم ډیسنډینګ معنا دا چې د زیاتو نه تر کمو موږ پاس څوک غواړو چې نمرې ټول نه زیاتې وي او به انتخاب کې او اوکې به یې کړي ګورئ زیاتې د هغه نه کمې د هغه نه کمې د هغه نه کمې ټول نه کمې بل دلته به صرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نه به خپله ورته ولیکئ نو درجه بندي به وسي خو ما ډېر عادي هغه درته وکړه دا په دې توګه تاسې ترتیبولی چې په دې کې ما هغه اساس نمبر یو پلار نوم نیکه نوم شماره او د مضمونونو نومونه ټول تر لرې کړي وو صرف هغه نمرې وې چې مجموعه مې تاسو ته ترتیب کړې او ترتیبېږي هم چې موږ نتایج جوړو هم ترتیبوي په مجموعې باندې که نه د یو خو نه سره مقایسه کوو چې د هر مضمون یې بېل مقایسه کوو چې کله ټول جمع کوو بیا یې سره مقایسه کوو نو دغه دې ترتیبولو خو د تاسو ته به کورنۍ وظیفه هم زه درکړم فعلا دغومره درس بس ده